बिल्कुल सही वे मां च कम जुमो दौलत गठले रही भागे तो खुशहाल नहीं जमुन पपोर के दरियो दर्जक दर्द न लगी सही और बड़ी जिने सर आवाज में शुरू हो ए जिने परले वो सिर का वाली जगह जमात दूर मंगे तुम हबकी का बच्चे चितर सो चुंदे असबाई चरिंशी योजन ची कलिमाने पोहताने दा चार पंजाशी न ब्यातर मार्केट मरी दागा पडली ता दुनिया सिर्फ द पैसे दा और पैसा जमादा पारा हर सदा चिकुल नो वर की माली चिकुल खलगा चिनो डबल पलगन की प्यूसी ओ आईने खालू लगना ये ने हम पति दुनिया की सुगम बमिना भाने बात लगी बेहया पता जहां खुले दे पता आसमान खुले दे पता जहां खुले दे पता आसमान खुले दे मिसाल दिनिश्ता सिंगार शवी कुदरती जिने दलाल परी जिने दलाल परी जिने दलाल परी लाल परी जिन्नत लाल परी आया खान खस ने पकड़ा इन बस्तर को करने की प्रियोसो आयो सपोरे समाज दरगे सील नदी मां तनन पलव लगी दागी जित समाज इस पर ले नहीं ताख पर जमीन खाने करे दे जमीन गुनाहगार दाखलक नदी बयो खंदामी बजनी बयो अदामी बजनी बयो अदामी बजनी सबली बने शुस्ता पयो नजर दीदार बांधी स्वजम तामगार बांधी स्ता मोहब्बत की जिन्ने स्ता मोहब्बत की वही स्ता मोहब्बत की जिन्ने स्ता मोहब्बत की मारी मार से पहना में जानिया मार से पहना सबो के नड़बा में के खपलो हरकतुन नबाज रशा सीना तो बलचा बाबा का माडे रखना बाबा काकाजी तावा पर खुदे तजला स्पर्श को उस समाज बजला भारी का बोझ दे तुझे चाहते हुए मां चाहते तो हम बजला स्पर्श का स्तादा गमनों से इंतहा शताओं का रिश्ता यहूदी गरीब पैदा को ब्यादी प्रेखों बड़ी खुशी दुनिया की दौलतमंद पख्तों की सराखला मुझे बेचो सराखला कतारा तो पखवानी ने वाबान खकारी दल दबा माल लीरी देखा
وجه ده دا خلک راته مالدار ښکاري ځکه داسې بېغمه وکړي. څادر کې خو به ټول مال حل واچوم هر څه به خالي کړم صحیح یاره کوم ولې به رښتیا او کمیس ورته وباسم څه مال به دې کې واچوم دا نه وباسم دې کې به نوټونه واچوم. زه خو لوټونو پسې راغلم سرو زرو پسې راغلم خو تا ماله سړی ډوډۍ راکړې ته خو پر ما نه چې د ډمانو په خپل دا پیسې مالداره دي. د باسه مالدار کمیسو دا زه څنګه کور ته راغلم دی خو په خوب کې غلا کوي. په لږونو وخوړېدم. ته څوک یې مشره او دا زموږ کور ته څنګه راننوتې الو وایګینې وژنم دې زه ستاسو کور ته غلا نه راغلم. راوباسه زمونږ د کور نه دې څومره دولت څومره هیرې جواهرات او څومره اشرفۍ دې پټې کړي راوباسه ستا په کور کې د خوراک دپاره څه نشته زه څه پټ کړم. استاد جي باسه که نه داسې پیسې کې پروت یې کور ته غل راننوتی باسه تم نه غل تم دی و قسم دی ستاسو په کور کې هېڅ هم نشته خیرماران یې خیرماران. غلی شه زمونږ په کور کې ناست دی او زمونږ بېعزتي کوې د تاس جوګره. واه واه زما کپړې څادر پټولی شئ او زه ستاسو بېعزتي نه شم کولی. خلیشه درته وایم خلیشه کدو دا کدو دی چاته دا ته زما څادر راوباسه. څادر بابا راپاسه زمونږ کور ته غل راغلی دی غلو غل مې نیولی غلو زمونږ کور ته غل راغی او زمونږ عزت یې نور مو چت کو. مبارک شئ مبارک شئ. بابا اوس ته فیصله وکړه چې دله څه سزا ورکړو چھوڑ دیا جائے کہ مار دیا جائے. نه 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 پولیس له مې ورکوي پانسي مې کوي خو د دې کور نه مې بهر کوي. څنګه یې پرېږدو
چې څومره پیسې در سره دي ټول راوباسه. قسم په خدای دی 1 روپۍ راسکه نشته 100 روپۍ راسکه یو ملګری مې ملاو شو غل دی پتک زما د جیب نه تختولې نور 1 روپۍ راسکه نشته. ها کاکا اسی خبره وره بیا به کله راځي د خیره او چې بیا راتلی کنه نو نوې جوړه باشه راځي بخه او داسې به یو نوې ګرم صادر ځان نه تاو کې ښه او راځم به خپلو بچو ته به وصیت پرېږدم چې په دې محله کې د هر چا کور ته غلا لځئ خو د دې ډمانو کور ته غلا ور نه شئ. ها من دمان ته په کوچي بازار کې څه جواري داسې کابلې کې د روجو ریړه لګولې ده داسې یکتوت کې کلچالان خرڅ من غله ودرېږي دا شته جامې خو د نه وباسه ورېږه ورکه ډولکي د ډنګ غله مو تختولو نوی صادر خو خدای راکړو مبارک شه خیر مبارک میشه پلاره کور کې څوک شته که نه ولې دا موږ درته نه ښکارو څه خیر شه څنګه راغلی موږ زکات وکړی معاف مو کړه زوی مې شوی دی او در خوشحالي پروګرام وکړو دلته کور وکړو پکې مبارک شه مبارک شه موږ اوس په دې ساعت تا سره ځو استادجي راته تیارېږه هلی زر تیار شي ډولکي ملکي مو راوالی که نه شابه شابه مبارک شه خورې خدای دې دا زوی نیکمله لوی کا خدای دې دا کور د خوشحالو نه ډکه او خدای دې تل آباده ساته خدای دې ستا دا خاوند هم تل ژوندی ساتي زر خو به زر ګوره خورې موږ ستا د زوی په خوشحالۍ کې راغلي یو څه په غم کې نه یو راغلي چې 10 روپۍ دې راکړي 10 روپۍ ستاسو دپاره صحیح دي خو دې تباه او برباد کا خدای خو دا یو څو ډکي ختمه دې سره وباسه هلته چې رالې څنګه په خوشحالۍ وي زوی مې شوی خوشحالي د مجلس کو نه د 10 روپو مجلس مه خفه کېږه واره د 10 روپۍ نو مخکې موږ غریبانان خلک یستو نورې پیسې هم راکوي دنینو دا تورې درته نه وام ښه پیسې خدای درکړي دي خو زړه مې نه درکړی خدای خو هم دا کور د غمونو نه ډک کا خدای هم دقه یې تباه کړه که په نیمه شپه چې دې موږ د کوره راوکړولو خدای دا زوی چې لوی شي غل که غل چې هر ورځ په تاړه کې ناست دی شرمېږي راځه د پلاره لیدو راځه استادجي ځئ ځئ صاحب زه روان یو مه نیغېږه مړه وایي نیغېږي راسره راځه پلاره یان ګورو اگر اٹھے نا کیا روڑما بابا کټوي تیاریږي بله شهره پلاره ډېرې سې غوسه راځي ګورې ولې زیات څه چلو شو او پرون دې خیال نه پلاره پنکشن لږ تلي دا ماشوم به غله ایله بیا 10 روپۍ راکړي په 10 روپۍ کې به کور کې وړه اچو روجې به اچو چیني به اچو د 10 روپو خو ته یوازې نسوار اچوې په سندرو ویلو باندې مری کېناسته په ډولکي والو باندې لاسونه ستړي شو په ګډم دا خپې ستړي شوې دا ټول ستا قصور دی پلاره نه به تا په خپله دا کسب کولی نه به موږ دا کسب کولی او نه به نن د لوږې نه مړه کېدی په شرمونو شرمېدو بچه دی که زمونږ څه قصور دی دا زمونږ د پلار نیکه کسب دی داسې کسب دی پلاره په تندرو لګي چې دوه وخته روټۍ پکې نه وي خیر به غواړو خیر بچه دې کسب کې تاسو مال وکړي یئ او یو پلار تاسو نشئ ساتلی
زدا سوچ کومه چې اخر زموږ د اولاد به څه کېږي. دا سوچ خو زه به کوم والله که به ما زړه نه کړی خو روټۍ دومره مشکل دی. زما د ځان باره کې سوچ مه کوه، د سپرلي باره کې سوچ وکړه. څه نه غواړم چې هغه هم زموږ په شان په تکلیفونو کې وخت تېر کړي. دا خو د خدای تقسیم دی چې د چا په قسمت کې راحتونه او د چا په قسمت کې تکلیفونه، او په دې کې د ټولو خیر دی. زما د خدای فیصله باندې صبر دی، هغه چې به سم کوي زموږ د ښې دپاره به کوي. اوس به صحیح خبره ابا ما له کب چې په دې څنګه دی ښه در وړم دله. शीसणगे में दर सर दे, शीसणगे तेरा सर दे, दरकी खुस्र छाना ना दया गुजार पूरा दे, दया गुजार पूरा दे. चिसड़के में दर सर दे, चिसड़के मेरा सर दे, चिसड़के में दर सर दे, चिसड़के मेरा सर दे, तेरे की फसल जाना ना दया गुजार दे, दया गुजार दे, दया गुजार दे. दासड़े मन मयन दे खूब चाबाने मयन दे, दासड़े मन मयन दे खूब चाबाने मयन दे, खूब मयन हम रकीब गली खुरी दासिया जीवन दे, खूब मयन हम रकीब गली खुरी दासिया जीवन दे, तेरे की फसल जाना